چاوی پلس خرسیږي چاوی پاته خرسیږي نو ما به خدای خبر دا دومره ارزان څه خرسیږي خو چا راته وویلې ونیه ته لا نه خبر بولی په شوې د هر ځای کې پښتانه خرسیږي. مننه جی ډیره مننه جی. چاوی پلس خرسیږي چاوی پاته خرسیږي نو ما به خدای خبر دا دومره ارزان څه خرسیږي خو چا راته وویلې ونیه ته لا نه خبر بولی په شوې د هر ځای کې پښتانه خرسیږي. ګرانه د دې وخت ظالم بادار سره څه نه کیږي کام چې د بدبخت شي اغیار سره څه نه کیږي. اوله لا خبره د غیرت نه د کیسه واوره ولا لا خبره د غیرت نه د کیسه واوره خدای سره د پلار سره او سرکار سره څه نه کیږي. مننه جی بخنه سره ولا لا خبره د غیرت نه د کیسه واوره خدای سره د پلار سره او سرکار سره څه نه کیږي. د میر جعفر او میر صادق په وړاندې د یو افغان نوم اخیستل کوپر دی او د زمیر خرسو پښتنو محفل کې د باچا خان نوم اخیستل کوپر دی. مننه جی مننه ډیره مننه. د میر جعفر او میر صادق په وړاندې د یو افغان نوم اخیستل کوپر دی او د زمیر خرسو پښتنو محفل کې د باچا خان نوم اخیستل کوپر دی. مننه جی. د مکر ډکو مداریانو نه مې لرې ساته د دلباریانو ادیبانو نه مې لرې ساته او دا چې مې خوښ دی نو یو نیم باچا خانې دی پکې ګنې نو نور د شاعرانو نه مې لرې ساته. مننه جی خجی یو غزل له دغه بسلور 15 شعرونه وړاندې کو چې ښکلې که هر سودا جهان دی مړه رنګ رکا ښکلې که هر سودا جهان دی مړه رنګ رکا چې خوار زار پکې افغان دی مړه رنګ رکا. مننه جی. ښکلې که هر سودا جهان دی مړه رنګ رکا چې خوار زار پکې افغان دی مړه رنګ رکا. او سپرلی کوي چاله به وي مونږ له خو نه دي کنه سپرلی کوي چاله به وي مونږ له خو نه دي کنه زمونږ په برخه خو خزان دی مړه رنګ رکا. او چې وي بېننګه د پښتو پکې یو ټکی نه وي هغه که پیغله ده که ځوان دی مړه رنګ رکا. او که شام کشمیر او فلسطین وي چې پې وجاړمه خو چې پښتون وزیرستان دی مړه رنګ رکا. او اخیری شعر دی چې اولی واه واه په اخر کې یې صدا سی ویل صدا غزل د ګل رحمان دی مړه رنګ رکا. مننه